د قرآن او حدیث نه راته وښیه حدیث په کوم کتاب کې دی حدیث صحیح دی که نه دی صحیح دا درې سواله به خامخا کوئ نن سبا ځکه چې نن سبا دروغ په حدیثونو کې ډېر زیات خلک وایي مهم ټکي هغه دا دي چې هره خبره تا ته چا وکړله چې دا عبادت دی دا اسلام دی عبادت مطلب اسانه ورته وښیم عبادت څه ته وایي عبادت هر هغه کار ته وایي چې ته په هغې باندې د الله نه ثواب غواړې په کولو سره او په پرېښوستلو سره د الله نه ځان د جهنم نه بچ کول غواړې شراب نه څښم چې الله مې جهنم نه بچ کړي غلا نه کوم جهنم نه بچ کړي لمونځ کوم چې جنت ته لاړ شم روژه نیسم چې جنت ته لاړ شم یعنې هر هغه شی چې ته ثواب ورباندې غواړې د عقاب نه پې ځان بچ کوې هغې ته څه ویل کېږي عبادت ویل کېږي چې چا هم درته دغسې یو شی ښودی عبادت یې درته ښودی نو لازمه ده دا خبره چې تاسو د هغه نه دلیل وغواړئ د هغه نه آیات او حدیث وغواړئ ځکه چې د عبادت غیر د قرآن او حدیث نه په بل هېڅ نه جوړېږي د قرآن او حدیث نه بغیر په بل هېڅ باندې عبادت نه عبادت کېږي چې تر څو قرآن او حدیث نه وي ورسره دلیل به ترې غواړئ د قرآن نه دلیل ترې غواړئ د حدیث نه دلیل ترې غواړئ او نن سبا خو لا مشکل دا دی چې 2 نمبر جعلي دروغ حدیثونه هم خلکو جوړ کړي ډېر شی نو دا کوشش کوئ چې د هغه ملا نه دا طلب وکړئ چې دا حدیث تا کتلی دی صحیح دی که ضعیف دی مولانا صاحب کوم کتاب کې دی تا کتلی صحیح دی که ضعیف دی ځکه چې تاسو فکر مه کوئ چې مولانا به دا سیاستونه ټول حفظ وي مولاناګان چې دی هغه یو څو ټکي زده کړي دي ټیک دي دا کتابونه ټول ویل دي خو ټول ذهن کې نشته دی مولانا هم زما نه یو حدیث اورېدلی ما د ده نه اورېدلی ده د هغه نه اورېدلی ده د بل نه په خطبه کې اورېدلی بل د بل نه په درس کې اورېدلی بل د بل نه بیان کې اورېدلی دی او مخکې روانوو ځکه چې غټ استاد ویلي یا کشر یې وایي کشر نه بیا کشر وایي داسې یو بل نه وایو اکثره وخت کې هغه حدیثونه داسې وي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثونه نه وي صحیح حدیثونه نه وي او بل وخت غواړي چې تاسو ته تاریخ د حدیث ووایم که بیا موقع وخت راغله بیا چې راشو که نه 2-3 ګنټې ټایم نو تاریخ د حدیث تاسو ته ووایم نو مولانا حدیث کله کله په یو رساله کې لیدلی کله په تفسیر کې لیدلی کله په شرح کې لیدلی هغه هم تحقیق نه کړی چې دا حدیث واقعا صحیح حدیث دی د رسول الله ویلی دی او که نه دی نو تاسو په باعث شئ چې مولانا صاحب د حدیث چې تا ما ته ووایې د حدیث په کم کتاب کې دی او کتاب چې دی راته وښودی آیا مولانا صاحب تا دا تحقیق کړی دی چې دا حدیث صحیح دی او که غلط دی ولې ځکه چې حدیث غلط شو خو دین نه شو که نه او داسې نه چې ته ما باندې نه دین کې تا پکار دی چې کتلی ولې ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېره سختي کړې ده څه وایي وایي من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار چا چې پر ما باندې دروغ قصدا وتړله دی د جهنم کې ځان له پخه ټکانه جوړه کړي پخه پوخ ځای دی بستره دې ځان نه واړی دی او بیا وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الکذب علی لیس ککذب علی احدکم ما باندې دروغ ویل دا داسې نه دي لکه تاسو چې خپلو کې دروغ وایې خپلو کې خو چې دروغ وایې دا خو ګناه کبیره ده یو بل ته چې دروغ وایې دا ګناه کبیره ده خو چې رسول الله پسې دروغ وایې نو فإن من کذب علی فلیتبوأ مقعده من النار رسول الله پسې دروغ ویل دا کفر دی او انجام جهنم دی بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي مسلم مقدمه کې دی من حدث عني بحدیث یرا انه کذب فهو احد الکاذبین یو چا زمانه حدیث نشر کوي بل ته حدیث بیان کوي د ده پې ګمان راغی چې هلکه دا به صحیح وي که به نه وي ګمان یې پرې راغی چې دا به صحیح وي که به نه وي صحیح دا به دروغ وي که به رښتیا وي او بیا یې هم بیان کوي یعنې دا د مولاناګانو ته هم سخت وعید دی چې مولانا ته کله حدیث بیانوې یو چا ته او ستا یقین نه وي چې دا صحیح حدیث دی نو په هو احد الکاذبین وایي ته یو د دروغجنانو نه شولې هغه دروغجن چې ځای به کوم ځای کې وي جهنم کې ځای وي نو ځکه د عوامو ته زه دا خبره همیشه کوم چې کله هم تاسو چا نه د یو مسلې پوښتنه کوئ نو هغې کې څو خبرې لحاظ ساتئ اوله خبره چې خپل د سوال صیغه سمه کړئ خپل د سوال الفاظ سم کړئ اکثره سوال چې کېږي څنګه کېږي کیا فرماتے ہیں علماء کرام مشایخ اعظام کہ زید نے عمر کے ساتھ یہ کیا نه دا سوال غلط دی. مولانا صاحب تاسو دې مسله کې څه خیال دی؟
مولانا صاحب تاسو ورکې څه وایي دیږي؟ نه، دا سوال غلط دی. ولې؟ ځکه چې د مولانا صاحب خیال، د مولانا صاحب فرمایل، د مولانا صاحب مذهب رایه دا اهمیت نه لري. مولانا صاحب په دین کې حیثیت فقط او فقط د څه شی دی؟ د نقل کوونکي. مولانا صاحب به تا ته را نقل کوي دین، او دین چی ته وایي؟ قرآن. او نو دلته مولاناګان بیا څه چلو کې؟ جایز دی کوای، ناجایز دی نه کوه، 3 روپۍ ورکړه، 50 روپۍ ورکړه، داسې وکړه، ټیک ده، دا بیع جایز ده، دا بیع ناجایز، دا نکاح جایز ناجایز، نور دویمه خبره ورکې نه جوړېږي. نه، سوال به ستا داسې چې مولانا صاحب ته زما او د دین منځ کې واسطه یې، ته ما ته په دې مسله کې د الله او د الله رسول حکم راوښیه. سوال ته فکر شو؟ ته ما ته په دې مسله کې د الله او د الله د رسول حکم هغه راوښیه. ستا رایه زما نه ده پکار چې ته ورکې څه وایې، ستا استاد ورکې څه وایي، ستا مذهب ورکې څه وایي، ستا قوم ورکې څه وایي، هغه خپل په ځای پاته وي. ما ته چې مهمه ده، څه مهمه ده؟ الله او رسول دې کې څه وایي. بیا چې د الله او رسول خبره ورته رانقل کړله، حدیث یې ورته رانقل کړي چې رسول داسې وایي، نو ورته په کوم حدیث کې وایي؟ دې کې فایده به دا وي چې مولانا بله ورځ بیا چې حدیث یې نه وي یاد، دغه حدیث به نه وایي. نو مولانا باندې به یو قسم ته باعث شي هغه به حدیث مطالعه شروع کړي، مولانا به حدیث ګوري. بیا دویمه خبره ورته څه وکړي؟ دویم سوال ته دا وکړي چې مولانا صاحب دا په حدیث کې راغلی، دا حدیث په کوم کتاب کې دی؟ مالتور کنه مولاناګان هم حدیثونه په بیانونو کې اورېدلي، مختلف ځایونو کې اورېدلي، په مجله کې، رساله کې، کتاب کې، فقه کې، فتاوا کې لیدلي. نو مولانا صاحب نه دویم سوال دا کوي چې مولانا صاحب دا حدیث په کوم کتاب کې دی؟ دې پیدا به داسې چې مولانا صاحب بیا بغیر کتاب حدیث بل ځای چاته نه وایي. دا مولانا صاحب ته ستاسو پیدا، ځکه چې تاسو د مولانا صاحب نه استفاده کوئ. نو چې استفاده کوئ پکار دی چې هغه صحیح مال ترې واخلئ که نه هغه میکس مال ترې واخلئ، صحیح مال ترې واخلئ. نو مولانا صاحب ته ووایئ چې دا په کوم کتاب کې دی دا حدیث. چې کتاب یې ورته وښودی نو بیا به ورته ووایئ چې مولانا صاحب تا کتلی دا حدیث صحیح دی؟ الا که داسې ووایي چې بخاري او مسلم کې دی. دا نومونه خو نه هېرېږي، بخاري مسلم دا دوه داسې کتابه دي چې دې کې ټول حدیثونه صحیح دي. که ورته ووایي چې بخاري او مسلم کې دی بس خبره ختمه ده. خو که د بخاري او مسلم نه علاوه بل کتاب یې ورته وښودی نو دا پوښتنه به ترې خامخا کوئ چې مولانا صاحب دا حدیث تا کتلی دی صحیح دی که نه دی صحیح. ځکه چې دا زمونږ چې نن سبا اختلافات دي، نن سبا دا مذهبونه چې جوړ دي، دا فرقې چې جوړې دي، د دې وجه څه ده چې خلکو دروغ حدیث کړي دي، جعلي د ځان نه حدیثونه جوړ کړي دي، او په هغې باندې خلک غولوي چې آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا، آپ صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے، سپین دروغ وایي. نو د دغه دروغو د وجې نه مذهبونه جوړ دي. دلته یو سره حدیث دی، بل سره حدیث دی، دی بل سره دی، بل سره دی، یو سره سوچه دی، هغه بل سره کوټه حدیثونه دي. نو د کوټه حدیثونو مخنیوی چې کیږي هغه په دې کیږي چې عوام مولانا دواړه سره لاس واچوي، دواړه سره مدد وکړي د یو بل. امي مولانا مجبوره کړي چې مطالعه راته وکړه، خدا نه چې په عذابه یې. بعضې وخت مولانا په عذاب کې وخاندي چې مړ دی ځان د مولانا وایي حدیث ورته نه معلوم. نه نه، دا چل به نه ورکړي. مولانا صاحب چې رښتینی مولانا یې هغه به که ورته معلوم وي خو درته وبوایي چې فلاني کتاب کې دی، چې کتلی وي نو درته وبوایي چې صحیح دی یا نه دی صحیح. خو چې نه یې کتلی نو دلته بیا مولاناګان دوه قسمه وي. یو دروغجن دروغجن څه وایي چې ما ورته وویل ستا نور څه کوه، ته خو امین سړی ته په صحیح و ضعیف څه کوې. چې کله ورته دا خبره وکړه چې ته په کتاب حواله څه کوې، پوه سه چې دا غټ کذاب اعظم دی، دروغجن دی دا. او چې کوم رښتینی مسلمان مولانا یې هغه به ووایي چې ما ته اوس حواله نه ده معلومه، ما ته وخت راکړه زه به له وګورم، ځکه چې زه وسایل لرم، کتابونه لرم، ما ته الله علمیت راکړی دی، زه حواله پیدا کولی شم، ما ته ته لږ وخت راکړه، سبا به درته وښیم، بل ورځ به درته وښیم. نو بلکل دا رښتینی مولانا یې، دا صحیح مولانا یې، سوچه مولانا یې او مسلمان مولانا یې. خبرې خو ډېرې دي، په دغه ځای به رابس که ستاسو خوښه چل مو زده کړئ. مسله د قرآن او حدیث نه راته وښیه، حدیث په کوم کتاب کې دی، حدیث صحیح دی که نه دی صحیح. دا درې سواله به خامخا کوئ نن سبا، ځکه چې نن سبا دروغ په حدیثونو کې ډېر زیات خلک وایي. بس هره خبره چې وایي بس رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې تړي او د هغې پروا نه کوي. او دا ډېر غټ خطر دی. داسې نه چې بېدیني یې درله دین کړي او هغه چې کوم صحیح دین دی هغه درنه پاتې وي. الله دې مونږ ته صحیح دین را نصیب کړي. الله جل جلاله دې مونږ باندې خپل خاص رحم وکړي.